سلامونه دوستانو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیک. دوستانو څنګه کولی شو چې د یوټیوب ویډیو لپاره تمنیل ولګوو. هغه ویډیو چې تاسو یوټیوب ته چینل ته اپلوډ کول غواړئ هغو باندې تمنیل ولګوو. دوستانو تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ یوټیوب اسټوډیو. یوټیوب اسټوډیو چې کله تاسو سرچ کړه تاسو ته به تاسو ته په سر کې دا کوم چې په سر کې لیکلي ښکاري یوټیوب اسټوډیو دا راسي. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ ځکه تاسو دا یوټیوب اسټوډیو ضروري ده ستاسو د یوټیوب چینل لپاره. ما ډاونلوډ کړې ده، تاسو یې هم ډاونلوډ کړئ ځکه هلته ستاسو د ټول د ویډیو ټوټل ډیټیل تاسو په کې راځي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن د تاسو څه چې وینئ دې باندې به کلیک وکړئ، دا به اوپن کړئ. دلته ما مثلا نوې ویډیو اپلوډ کړې ده د کاین ماسټر په باره کې، د څنګه کولی شو کاین ماسټر ډاونلوډ کړو بغیر واټر مارکس والا. نو تاسو به په ویډیو باندې کلیک وکړئ. دوستانو یو بله ویډیو ما کړې ده هغه د تمنیل په باره کې، د تمنیل زده کړه څنګه تمنیل جوړولی شو، هغه زه لینک ډسکرپشن کې ورکوم. دوستانو تاسو به د قلم نښان چې کوم تاسو ته ښکاري د پنسل نښان په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي لاندې تر ویډیو لاندې کسټم تمنیل. کسټم تمنیل چې مې کلیک وکړل دغه وګوره دوستانو ما تمنیل جوړ کړی ده. په دې تمنیل باندې به کلیک وکړئ. تاسو کوم تمنیل ویډیو ته خوښوئ په سیف باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو په سیف باندې کلیک وکړ ستاسو تمنیل ویډیو باندې ولګېدو. نو دوستانو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ.